أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. صدق الله العظيم. ألم تر أن الله ولتنګوري چې الله يزجي سحابا، يزجي يسوق ويدفع، شړي دفقي الله پاک اوریزه، ثم يؤلف بينه، بیا دا یوځای کوي سره، يؤلف الف يؤلف التألیف، یو شی یوځای کول په خپل منځونو کې سره یوځای کوي. ثم يجعله رکاما، بیا ګرځي الله دا اوریزه رکامن ابر کثیف. ثم يجعله، بیا ګرځي الله پاک رکامن دا غونډوس کہتے الله پاک جوړي، یعنی داسې وریزه چې هغه د غونډوس کو په شکل کې شي. فترل وطقا، رکامن معنا عربي مفسرون لیکلي بعضها فوق بعض، چې بعض د بعضو د پاسه شي. فارسی مفسرون لیکلي ابر کثیف. فترل وطقا، نو ته بیا وګورې د باران ساس کوي، یخرج چې روزي من خلاله، د دې د منځ نه، من خلاله عربي مفسر تعبیر کړي من مخارجه. وينزل، او الله نازلی من السماء، د برنا، من جبال، د هغه غرونو نه، فيها چې په دې کې دي د بره طرف کې چې کوم غرونه دي د هغې نه الله نازلی من بردن ګلی، فیصیب به من یشاء، نو رسی الله دا ګلی چاته چې اراده وشي. یصیبونه مطلب دا دی چې د هغه فصل پې باندې وهي، د هغې میوې پې وهي خرابوي. ویصرفه عن من یشاء، او اړی الله د هغه چا نه چې د الله ورته اراده وشي. ګلی کې دا ترتیب دی چې یو منطقه باندې داسې راشي نو دا پټی به یې وهلی، دا ورسره نږدې پټی به یې نه یې وهلی. فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء، دا د الله خوښه ده، څوک پې وهي او چا نه یې اړی. کته کوي الله من السماء، د بره نه، من جبال فیها، د هغه غرونو نه چې بره دي. د دې غرونو نه مفسرین وایي یا ته مراد د وریځو دا غرونه دي چې بره ولاړ دي، د وریځو غرونه ترې ولاړ، نو مجازن یې هغې ته د اسمان غرونه ویل. د اسمان نه من جبال فیها، د هغه غرونو نه چې په دې اسمان کې، دا من تبعیض دپاره دی، ځکه ټولو وریځو نه خو ګلی نه پرېوځي، د بعضو نه پرېوځي. د غرونو نه چې دی د دې ځمکې غرونه مراد کېدی شي. من جبال، د غرونو نه، فیها چې په دې اسمان کې دي. لکه دا غرونه خو په ځمکه کې دي، په ځمکه کې خو دي، خو دې ته په دې معنا باندې د اسمان غرونه ویلي دي چې دا اسمان طرف ته لوړ دي، اسمان طرف ته جګ. ښه، د وریځو نه د ګلۍ په ورولو خو پوه شو چې وریځ هلته سخته شي، کلکه شي، منجمده شي او د ګلۍ په شکل کې وغورځي. صحیح. خو د غرونو نه د ګلۍ د راورولو بیا څه مطلب؟ بیا دې مطلب دا شو چې د دې غرونو په سرونو باندې واوري، د هغه واورو د وجې نه د یخ څپې چې دی، د یخ څپې راپورته کېږي. او وریځ هم خو ډېرې جګې خو نه دي که نه، نو هغې سره هغه وریځې یخې شي، هغې سره هغه وریځې یخې شي، نو ګلی بېرته د همغه وریځو نه پرېوځي. خو دا غرونه سبب د یخوالي ده هغه د وریځو ګرځېدلي. نو ځکه وایي چې من جبال، د بعضې غرونو نه، فیا چې په دې اسمان کې دي،
چې هغه نه وریځې مراد دي، د وریځو غرونه، مجازان ورته غرونه ویل شوي، مجازان ورته د اسمان غرونه ویل شوي. او یا هم دا د دنیا غرونه روان دي، بیا دې ته دا ویل چې په دې اسمان کې چې دا غرونه دي، بیا دې معنا ده نه چې د اسمان طرف ته تللی دي. بیا دینه د ورېځو، دینه د ګلۍ د ورېدو معنا څه ده؟ دینه د ګلۍ د ورېدو معنا دا ده چې د دینه سړی جبهې ځي، د هوا سړی جبهې او سړی سپي ځي، او په هغې وجه باندې هغه ورېځه یخېږي او د هغې نه بیا ګلۍ کېږي. الله پاک د قرآن شریف کې بعضې مثالونه او بعضې شیان داسې الفاظو باندې تعبیر کړي دي چې هغه د یو ژبې نه بلې ژبې ته اړول او هغې باندې څوک پویول ښه زور غواړي. د زړه ښه ستړي کېدل غواړي، په اذانه باندې سړی پرې څوک پویوی نه شي. خو دا کلام الله دی، د الله کلام. یکادو نږدې ده، سنا برقه چې د هغې د برق، د برق نه مطلب برېښنا ده. سنا برقه یعنی د هغې د برق هغه پړق، د هغې د برق هغه رڼا، یذهب بالابصار چې سترګې چې دی هغه ختمېږي. برقه کې دا ضمیر وریځو ته راجع دی. ضوء ذلک البرق الذي في السحاب يقلب الله الليل والنهار. بدلوي الله پاک شپه او ورځ، یو بیا بل راولي. ان فی ذلک لعبره، یقینا په دې کې عبرت دی، لأولی الابصار، دا خلکو دپاره چې د زړه سترګې لري. والله الله خلق کل دابة من ماء، پیدا کړی هر ګرځنده شی د اوبو نه. فمنهم من یمشي علی بطنه، نو بعضې په دې کې هغه دي چې ځي په خپله خېټه لکه ماران. ومنهم من یمشي علی رجلین، او بعضې په دې کې هغه دي چې ځي په دوه پښو، هغه تاسو پېژنئ. ومنهم من یمشي علی اربع، او بعضې هغه دي چې په څلورو ځي لکه حیوانات. یخلق الله ما یشاء، پیدا کوي الله چې اراده وشي. ان الله على كل شيء قدير، بشک الله پر شی باندې قادر دی. لقد انزلنا آیات مبینات، یقینا موږ نازل کړي آیاتونه څرګندونکي. والله الله يهدي من يشاء الى صراط مستقیم، او الله چې د هدایت کوي هغه چاته چې اراده وشي د صراط مستقیم. ويقولون، او دی وایي آمنا موږ ایمان راوړی بالله په الله باندې، وبالرسول او په پیغمبر باندې، واطاعنا او موږ اطاعت کړی دی د پیغمبر. ثم يتولى، بیا دی تولی کوي، اعراض کوي. ثم يتولى، بیا اعراض کوي، تولی کوي. فریق منهم، یو ډله په دوی کې، من بعد ذلک، پس د دې اقرار نه. هغه وخت کې تولی و اعراض کوي چې حکم د دوی د خواهشاتو خلافي، بیا نه مني. وما اولئک بالمؤمنین، او نه دي دا مؤمنان، دا منافقین ته اشاره ده. وإذا دعوا، او کله چې دی راوبلل شي، الی الله، الله ته، ورسوله، او د الله رسول ته. الله ته د رابلل نه مطلب دا دی، اذا دعوا الی الله، اذا دعوا الی حکم الله، الی شرع الله، الی کتاب الله، ورسوله، د الله رسول ته. یحکم، چې فیصله وکړي دا رسول، بینهم د دوی ترمنځ، په حکم د الله باندې فیصله وکړي، د الله په شریعت. اذا فریق منهم، ناڅاپه یو ډله په دوی کې، معرضون، اعراض کوونکي، هغه حکم بیا نه مني. وان یکن لهم الحق، او کوي دوی لره حق، دی پوښي چې موږ په حق یو، یاتو، بیا راځي، الیه، د پیغمبر ته، مذعنین، غاړه ښودونکي. او که دی پوهېږي چې موږ په حق نه یو، بیا د پیغمبر فیصلې ته نه راځي، بیا اخوا دېخوا ګرځي نورو خلکو پسې چې رشوت مشوت ورکړو، ځان ته فیصله وکړو چې په حق یې راځي. افی قلوبهم مرض، آیا ول د دوی په زړونو کې مرض دی؟ مرض نه مطلب دی نفاق، منافقت. مرض نه مطلب دی کفر و میل الی الظلم، د دوی په زړونو کې ظلم طرف ته میلان دی چې د رسول الله فیصلې ته نه راځي، نورو فیصلو ته ځي چې ځلته به رشوت ورکړو، د پردی مال به ووو. امر تابو، یا دی شکمن شوي دي په نبوت ستا کې، نبي نه خو څوک نه ویرېږي، خو په چا ظلم نه کوي. ام یخافون، او یا دی یریږي، ان یحیف الله علیهم ورسوله، چې ظلم به وکړي په دوی باندې الله او د هغه رسول په فیصله کې. بل اولئک هم الظالمون، بلکې هم دوی خپله ظالمان دي، په خپلو ځانونو ظلم کوي، الله شریعت نه مني. دا خو د منافق طریقه شوه.
انما كان قول المؤمنين یقینا وینا د مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسوله چرو بل شي الله او د رسول ته يحكم بينهم چې د دې منځ کې فیصله وکي ان يقولوا ندي خوای سمعنا من خبر اوریدل د واطعنا ومن لمدا واولئك هم المفلحون هم دغه خلق چې دی هغه کامیاب دي ومن يطع الله ورسوله سوک چې اطاعت کوي د الله او د هغه رسول ويخشى الله او الله نو یریږي ويتقه او د هغه نه فرمانی نه پاینده کې ځانو ساتي فاولئك هم الفائزون هم دغه خلق چې دي کامیاب دي واقسم بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لا يخرجن او قسمونه خړلې د الله په نوم باندې کلک کلک قسمونه کتا ورته امر وکای پیغمبره چې جهاد تلاړ شي غزا تلاړ شي لا يخرجون نو دی ووزي قل تورته ولا تقسموا قسمونه مکوي یعنی لا تقسموا على الكذب قدروغ قسمونه مکوي چې مونږ جهاد تزو طاعت معروفه یعنی طاعتكم معروفه استاسو اطاعت او استاسو تابعداري خو مشهور ده معلومه ده چې په خله ده په عمل کې نشته ان الله بشک الله خبير بما تعملون خبردار ده پاغه سبانه چې تاسو یې کوي قل ورته وایي پیغمبراتي الله واتي الرسول اطاعت کوي د الله واتي الرسول اطاعت کوي د پیغمبر فإن تولوا نو کتا سو ډډه کوي او اعراض کوي اي خلکو فإنما يقينا عليه پدې پیغمبر باندې دي ما حمل چې هغه په کوم شیانو مکلف شوی دی مسؤل ګرځیدل وعليكم ما حملتم او پتا سو باندې دا ما هغه حملتم چې تاسو په هغه باندې مکلف شوي تاسو خپل مسؤلیت او مکلفیت دی هغه خپل مسؤلیت او مکلفیت وان تطيعوه او کتا سو تابعداري د پیغمبرو کوي تهتدوا پسما بشي وما على الرسول الا البلاغ المبين او نشته پر رسول باندې کوم ذمہ داری مگر رسول دي سرغن وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات وعد کړی الله هغه کسانو سره چې ایمان راوړی دی پتا سو کې وعملوا الصالحات او نیک کارونه کړی الله استخلفنهم فی الارض چې الله بخامخا دی خلیفګانو ګرځي پس مکه کې کما استخلف الذين من قبلهم لك خلیفګان چې ګرځولي الله د دین مخکې نور خلق ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمكنن لهم او قائم بکی الله دوی ته د دوی دین په مضبوط بنیادونو باندې ولا يمكنن لهم دينهم او قائم بکی الله دوی ته د دوی دین په مضبوط بنیادونو باندې یعنی دین ته الله قوت ورکي ولا يمكنن قوت ورکي الله دوی ته لهم او الله بقوي کی مضبوط بکی پکلکو بنیادونو بودري لهم دوی ته دینهم د دې دین الذي غدين ارتضى لهم چې الله د دې لپاره غوړه کړی دی او د دې لپاره خوښ کړي ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا او په بدل کې ورکی الله دوی ته د دې خوف نه امن یعنی دوی چې اوس د خوف کوم حالت کې دی په بدل کې به الله امن ورکی يعبدونني دوی زما عبادت کوي لا يشركون بي شيئا دوی ما سره څوک نه شریکي ومن كفر بعد ذلك او چا چې کفر وکړو چا چې کفر نه مطلب دلته ناشکری ده او چا چې ناشکری وکړه بعد ذلك پس د دې عهد او وعده نه فاولئک هم الفاسقون نو هغه خلک چې دی هغه فاسقان دي دا د ځمکې د خلافت وعده ده چې الله رب العالمین مؤمنین او صالحین سره کړی هغه کې دوه شرط دي یو شرط دا دی چې صالح دوم شرط دا دی چې صلاحیت او استعداد صلاحیت او استعداد ته به صالح یې بزرګ به خسړې به او په بزرګانو کې به شاقولی بزرګي شاقولی بزرګ خو صلاحیت بدر کې نه صلاحیت بدر کې نه نو الله پاک ته د ځمکې خلافت نه درکې صالحیت او صلاحیت صلاحیت دې ته وایي چې ته دنیا اوښې چلولې نو چې کله مسلمان صالح مي او صلاحیت هم پکې نو بیا الله د ځمکې بادشاهي او مشري الله بیا کافرانو ته نه ورکړي په دې خبره باندې پوه شو که دا ځمکه د الله دا مخلوق د الله دی الله نه اهل خلکو ته د دې مشري نه ورکوي چې بیا چلوی نه شي او د خدای مخلوق ته په اضافه کېږي او د خدای مخلوق ته تنګېږي نو دوه شیان صالحیت او صلاحیت دنیا کې چې کوم اسلامي حرکتونه دي هغه هم دې باندې کار کوي چې صالح خلک هم تربیه کړي
او هغه خلک دې ته وروزي چې هغه د کافر د والي نه ښه والیتوب وکړي، هغه د کافر وزیر نه ښه وزارت وکړي، هغه د کافر انجینیر نه ښه انجینري وکړي، هغه د کافر ډاکټر نه ښه ډاکټري وکړي، هغه د کافر زراعت پوه نه ښه زراعت پوهي، چې دنیایي علومو باندې مسلمانانو دسترس حاصل شي او دین باندې هم دسترس وي د مسلمان، نو بیا به الله مسلمانانو ته حکومت ورکوي. اوس که دا ټول خلک بزرګان نیکان چې په جوماتونو په مدرسو په خانقاهونو باندې ورننوځي او بزرګانې، نو الله دې ته بزرګان دي خو دې ته الله رب العالمین د دنیا حکومت نه ورکوي تر دې پورې چې دې کې صلاحیت نه پیدا شي د هغې د چلولو. ځکه حدیث کې راغلي چې اذا اسند الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، چې کار نه اهل خلکو ته حواله شو د قیامت انتظار کوه، بیا د قیامت انتظار کوه. نو الله دا مؤمنانو سره وعده کړې ده. واقیموا الصلاة واتوا الزکاة، او منځونه قایم کوي، زکاتونه ورکوي، واطیعوا الرسول، او اطاعت د رسولو کوي، لعلکم ترحمون، شاید تاسو باندې رحم وشي. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، ته مه ګڼه هغه کسان چې کفر کړی معجزین فی الارض، چې هغوی الله لره به عاجز کي په ځمکه کې، الله به کمزوری کي. وماواهم النار، او ځای د دی اور دی، ولبئس المصیر، او هغه ډېر ناکاره ځای د واپسۍ دی. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، لیستأذنکم، خامخا د تاسو نه اجازه واخلي، الذین، هغه غلامان، ملکت ایمانکم، چې ستاسو خلاصونه د هغې مالکان دي. دې نه مراد څوک دي؟ دې نه مراد دي الامة والعبد عند الجمهور. جمهور وی کستا مریه دی، کستا وینځه ده، هغه چې ستا کوټې ته راځي په اجازه به راځي. ابن عمر ویلي دي او مجاهد ابن جبر ویلي چې دې نه مراد مریه دی، وینځه نه ده، وینځه راتلی شي. والذین لم یبلغوا الحلم منکم، او هغه چې نه دي رسېدلي بلوغ ته په تاسو کې، 3 مرات، 3 کړه، تاسو غلامان او نابالغه ماشومان هم 3 وختونو کې با تاسو نه چې دی ننوځي ستاسو کوټې ته اجازه واخلي. یو، من قبل صلاة الفجر، د سبۍ مانځه نه مخکې. دوم، وحین تضعون ثيابکم من الظهیره، او کله چې تاسو اږدئ، تضعون اږدئ، تضعون اوباسئ، ثيابکم اضافه جامې، من الظهیرة د غرمې په وخت کې. ګرمي سړی اضافه جامې لري کې هغه وکړي آرام کوي، دې وخت کې زوی ته هم حق نشته دی چې د پلار کوټې ته دننه شي بې اجازې. ومن بعد صلاة العشاء، او د ماسخوتن د مانځه نه پس. ګوره 2 خبرې دلته وشو، ماسخوتن مانځه نه پس، سبۍ مانځه نه مخکې. نو ته به وایې چې د ماسخوتن د مانځه نه پس خو سبۍ مانځه نه مخکې خو همغه دی، خو نه، هلته بعضې خلک وخته لږ پاسي، خو څوک چې د سبۍ مونځ شوی نه وي نو څوک د چا کوټې ته بې اجازې دننه کېدی نشي، کپلاري کموري کار څوک. لیس علیکم ولا علیهم جناح، نه په تاسو ګناه شته او نه په دوی باندې ګناه شته. دا ګورئ ماشومانو باندې پابندي ولګېد. لم یبلغوا الحلم منکم، چې بلوغ ته نه یې رسېدلي. 3 عورات لکم، دا 3 وختونه د پردې دي تاسو ته. لیس علیکم ولا علیهم جناح، نو نه په تاسو ګناه شته او نه په دوی. بعدهن، پس د 3 وختونو نه، بغیر د 3 وختونو نه. بیا که به اجازې لاړ شي خیر دی، وینځې غلامان او واړه ماشومان که به اجازې لاړ شي خیر دی، خو دې 3 وختو کې به نه ځي، په اجازه به ځي. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، طوافون ډېر ګرځېدونکي، ډېر طواف کوونکي دي، علیکم په تاسو. وینځې ماشومان ډېر په تاسو باندې طواف کوونکي دي او ګرځېدونکي دي. بعضکم علی بعض، بعض ستاسو په بعض نورو، یعنې تاسو هم هغوی سره کار ډېر پیدا کېږي، ځئ ورځئ راځئ. کذلک همدغه شانې یبین الله لکم الآیات، څرګندوي الله تاسو ته خپل آیاتونه. والله علیم حکیم، علم والا دی، حکمت والا دی. واذا بلغ الاطفال منکم الحلم، او کله چې ورسېږي اطفال په تاسو کې الحلم بلوغ ته، فلیستأذنوا، نو بیا خو به اجازه اخلي. کما استأذن الذین من قبلهم، لکه څنګه چې اجازه اغستا هغه خلک چې د دین هم مخکې وو، یعنې هغه خو به هر وخت بیا اجازه اخلي. کذلک همدغه شان یبین الله لکم آیاته،
سرګندۍ الله تاسو ته خپل آیاتونه والله الله علیم حکیم علم والا دی حکمت والا دی والقواعد من النساء او هغه ناستې د ښځو نه ناستو نه مطلب دلته دا دی چې هغه د هغې ماهواري نه راځي او ناستو نه مطلب دا دی چې د هغې ماهواري نه راځي د هغه تولد او تناسل نه پاتې شوي اللاتی هغه ښځې هغه ناستې ښځې لا یرجون نکاحا چې هغوی د نکاح خواهش هم نه لري فلیس علیهن جناح نو نشته په هغوی باندې ګناه ان یضعن ثیابهن چې هغوی کیږدي ثیابهن یعنی بعض ثیابهن خپلې بعضې جامې غیر متبرجات بزینت په داسې حال کې چې دی به څرګندونکي نه خپل زینت و ان یستعففن که دی د دې نه ځان وساتي خیر لهن دی ته غوره ده والله الله سمیع علیم اوریدونکی دی علم والا دی یعنې زړې ښځې مادر مردان چې هغه د تولد تناسل نه غورځېدلي یا ماهواري نه راځي زړې ښځې او د نکاح خواهش هم نه نو که هغه خپل بعضې جامې لرې کړي نو هغې دپاره اجازت شته دې مطلب نه دی چې بربنډه وکړي مطلب مخکې ښځو ته امر شوی چې غټ څادر واغوندي اوس که دا غونه غټ څادر نه اغوستی شي یوه وړوکې غونې شی اغوندي خپل ویښته سر پکې تاوړي نو هغې باندې هغسې پابندیان نشته لکه نورو ښځو باندې چې دي خو الله ویلی چې وان یستعففنه که دی ځان وساتي د دې شي نه دا به ورته ښایي او دیم ویلی چې غیر متبرجات بزینه چې دی ظاهرونکي نه د زینت اوس که داسې زړه ښځه چې هغه آرایش کوي نو بیا خو صحیح نه دی خو دا داسې زړه ښځه ده چې آرایش نه کوي زینت نه ښکاره کوي نه کوي نه ښکاره کوي او نه د نکاح څه امید او تمه لري مشره زړه ښځه نو دې باندې په پرده کې هغسې پابندیانې نشته لکه په ځوانانو او نورو ښځو چې دی لیس علی الاعمى حرج نشته دی په وړون باندې حرج ولا علی العرج حرج او نه په ګوډ باندې حرج ولا علی المریض حرج او نه په مریض باندې حرج ولا علی انفسکم او نه ستاسو په خپل ځان باندې ان تاکلوا من بیوتکم چې تاسو خوراک وکړئ د خپلو کورونو نه او بیوت آبایکم یا د پلارانو د کورونو نه او بیوت امهاتکم یا د میندو د کورونو نه او بیوت اخوانکم یا د ورونو د کورونو نه او بیوت اخواتکم یا د خویندو د کورونو نه او بیوت عمامکم یا د ترونو د کورونو نه او بیوت عماتکم او یا د عمګانو د کورونو نه او بیوت اخوالکم یا د خپلو مامګانو د کورونو نه او بیوت خالاتکم یا د خالګانو د کورونو نه او ما ملکتم مفاتحه او یا هغه چې تاسو مالکانو ګرځئ د هغې د کنجیانو د هغې د کلیګانو د هغې د چابیانو یعنې ته هغه کور کې ناظر یې هغه کور کې ته وکیل یې فصلونه غنم یو شی بل شی ټولی راټولی او صدیقکم یا د خپل ملګري د کور نه وخورئ لیس علیکم جناح په تاسو باندې ګناه نشته ان تاکلوا جمیعا چې یو ځای خوراک وکړئ یوه شتاته یا بېل بېل وخورئ فاذا دخلتم بیوتا کله چې داخلېږئ تاسو کورونو ته فسلموا علی انفسکم نو په ځان سلام اچوئ هغه دا الفاظ دي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین یعنی که څوک پکې نه نو په ځان سلام واچوئ کنه السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین تحیة من عند الله دا د خیر دعا ده د الله د طرف نه مبارکه ده طیبه پاکه ده کذلک همدغه شان یبین الله ته څرګندوي لکم تاسو ته الایات خپل آیاتونه لعلکم دې دپاره چې تاسو تعقلون د عقل نه کار واخلئ ګورئ د آیاتونو باندې لنډه خبره چې وکړم پوهېږئ کله چې د حلالو حرامو د ننوتو د قیود وضع شو مسلمانان ډېر وویرېدل بیا به څوک د خپل لور کرم نه ډوډۍ به یې مو ته نه خوړه خاله ماما ډوډۍ کره به یې ډوډۍ خوړو دا صحیح نه دی نو دا آیاتونه نازل شو چې ګوره یو خو په تاسو کې هغه خل دي وړانده بوډان مریضان هغه کور ته لاړ شي ډوډۍ وغواړي ورې کړي دې کې هغه ته څه حرج نشته هغه معذور دی د هغه دا معذوري د دې غوښتنه کوي چې د هغه بوج باید په اسلامي ټولنه نو هغه ګوډ دی اوس مزدوري نشي کولی ته ول ډوډۍ نه ورکوې ورکوې پرې ولې ستا مسلمان ورور دی که وچې ته نو یو خو معذورو خلکو ته ویلی چې تاسو باندې په دې کې څه حرج
نشته دی چې کوم د حلال او حرام قیود وضع شوي نو هغه دې دپاره خو نه دي چې د خیر دروازه بیخي بنده شي. صحیح. دوم هغه خلکو عام خلک هغې ته ولې په تاسو باندې حرج نشته دی چې د خپلو کورونو نه یې وخورئ. نو خپلو کورونو خوراک کې خو چا باندې حرج نه وي که نه، خو خپل کور دی خو پکې به خوري. دا د خپلو کورونو خبره یې ځکه وکړه چې دې نه وروسته چې د کوم کورونو ذکر کېږي چې د دې نه خوړل دې ته آسان شي. داسې وګڼئ چې دا داسې ده لکه چې موږ د خپل کور نه خورو. صحیح. لکه ماما کره لاړې، کاکا کره لاړې، خاله کره لاړې، عامه کره لاړې، نور چا ذکر شوی دی، ورونو کره دې لاړې، خویندو کره دې لاړې. اوس مالکان په کور کې نشته، د هغې ښځو یا د هغې ماشومانو تا ته ډوډۍ راوړه، څه شی راوړه، میوې راوړه، چای راوړه، نو ته خوره دونه حرج هم مه کوه چې دا به اوس ناروا وي، دا به اوس حرامي، دا نه دي حرام. د حلالو د حرامو د حدودو د قایمولو نه دا مطلب نه دی چې د خیر او د دوستۍ او د خپلوۍ دروازه ټوله بنده شي. او بل یې دې کې صدیق ویلی. صدیق دوست ته وایي، یعنې ستا یو ډېر نږدې دوست دی، ته د هغې کور ته لاړې، هغه نشته، ته د هغې حجره کې مېلمانخانه کې کېناستل، ماشومانو، زوی، لورې، بچو څه شی خوراک تا ته راوړه. اوس د دې کې حرج مه کوه چې د کور مالک خو نشته دی، دا ډوډۍ چې زه خورم دا به ما ته به حلالۍ کې، دا به ما ته حرامه وي، دا داسې مه وایه. هغه ستا دوست دی که نه، د هغه ډوډۍ ته وخوره. دوست نه مطلب هغه نږدې دوست مراد دی چې هغه ستا په ډوډۍ خوراک باندې هغه باندې د هغه په کور کې چې ته وخورې هغه پرې نه خفه